السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، که چېرته موږ په دې یو آیات کریمه کې لږ فکر او سوچ وکړو، نو موږ په دنیا کې د ډېرو غټو مصیبتونو او مشکلاتو نه هغه بچ شو، او په آخرت کې به ډېر غټ تاوان نه بچ شو. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان په یو ټکي باندې تلفظ نه کوي مګر دا لیکلی کېږي. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. د انسان هر یو ټکی هر یو حرکت چې دی دا لیکلی کېږي او د دې به انسان سره حساب کوي. کله چې موږ دا خبر په خپل ذهن کې کېنوله چې دا کم لفظ ما د خولې نه راوځي دا لیکلی کېږي او سبا به زه د دې حساب کتاب ورکوم، نو بیا کله هم زموږ ژبې غلطې نه خوځېږي، زموږ قلم غلط لیکل نه کوي، زموږ د بدن نور اعضا په غلطو شیانو کې هغه نه استعمالیږي. که اوس موږ په دې وخت کې فکر او سوچ وکړو، نو موږ دومره غافله شوي او دومره غافله چې موږ سره بالکل دا فکر نشته چې یو ورځ د آخرت را روانه ده، حساب کتاب را روان دی، زما د اعمالو به ما سره حساب کتاب کیږي. نه نه نه، خپل خواهش را باندې دومره غالبه شوی دی چې د خپل د خواهش بندگی موږ شروع کړې ده. د اسلام دفاع، د مسلمانانو دفاع دا خو رانه پاتې ده. بس زمونږ ژبې به څه کې استعمالیږي؟ یو بل ته په ضرر رسولو کې، همیشه یو بل ته ضرر رسو، اسلام ته ضرر رسو، مسلمانانو ته ضرر رسو. نو که دا ژبه منګه احتیاط سره وکړو، سم هم استعمال کړه، نو په دنیا کې به ډېرو شرونو نه موږ محفوظ شو. ځکه پښتو مشهور متل دی: خپله ژبه هم قلا ده هم بلا. که سمه دې خوځوله او په احتیاط دې خوځوله، نو دنیا کې چې څومره شرونه د ژبې د وجې نه راځي هغې نه به محفوظ شي، او په آخرت کې به د حساب کتاب ورکول هغه درته اسان شي. ای د قلم خاونده، ته چې دا قلم دې راغستی او لیکل کې، دا خبره ته ذهن کې وساته چې تا سره به د زری حساب کېږي. د یو لفظ چې تی لیکي د دې به تا سره حساب کېږي. نو قلم په احتیاط باندې خوځوه، داسې نه چې دا قلم ستا دپاره سبب د هلاکت جوړ شي او بیا په هغه ورځ باندې حساب و کتاب نشي ورکولی. دا قلم د اسلام په دفاع کې استعمال کړه. دا خپل قلم دی د مسلمانانو لپاره د خیر ذریعه وګرځوه، د اسلام په دفاع کې د مسلمانانو په خیر کې استعمال کړه. دا قلم د عبثیاتو لپاره مه استعمالوه، داسې شیونه چې نه هغه انسان ته په دنیا کې فایده ورکوي او نه په آخرت کې. دغه شیونه نه ځان وساته. ای مقرره ته چې دا خبرې کې، او هر یو مسلمان ته دا خبره چې دی دا متوجه ده چې ګوره خبرې په احتیاط کوه، د خپلې ژبې سره ډېر خیال کوه، په دې ژبه باندې چا ته ضرر مه ورکوه، په دې ژبه باندې یو انسان ته هم ضرر مه ورکوه، په دې قلم باندې چا ته ضرر مه ورکوه. دا قلم دې ستا سبب د بېلارۍ نشي. نن ډېر خلک چې دی هغه قلم چې دی په ځای د دې چې د اسلام په دفاع کې استعمال کړي، د ځوانانو د بېلارې کولو لپاره استعمالوي. دا خپله ژبه د ځوانانو د بېلارې کولو لپاره استعمالوي، او د اسلام خلاف چې کوم خلک روان دي د هغوی لپاره سبب د فایدې ګرځي. د اسلام خلاف چې کوم سوچونه روان دي د هغې لپاره سبب د فایدې ګرځي د دې دا قلم او د دې دا ژبه. نو ځان چې دی د هغه خلکو دپاره چې هغوی د اسلام خلاف دي، مسلمانانو خلاف دي، د دین اسلام خلاف دي، داسې یو کار مه کوه چې هغوی ته پکې فایده ورسي. لږ احتیاط پکار دی. داسې ورځ را روان ده یوم لا ینفع مال ولا بنون، چې انسان ته به نه مال فایده ورکوي، نه به ورته بچي فایده ورکوي، نه به ورته شان شوکت فایده ورکوي، او نه به ورته نسب فایده ورکوي. نو د هغه ورځې نه ویرېږي، او دا خپل کوم قابلیتونه چې تاسو کې دي دا د مسلمانانو د خیر لپاره استعمال کړئ. داسې نه چې بیا پښیمانه وي، خو بیا دا پښیمانتیا انسان ته هیڅ فایده نه ورکوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.